بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو مینوالو، نن چې زه چا سره مرکه کوم نو دا حیران یم چې زه څه ووایم، څه تپوس دې وکړم، څه ورته ووایم، څه ترې وپوښتم. زما ډېر خوږ کشر، زما ډېر خوږ شاګرد او زما د بچي په ځای امیر بیقرار را سره ناست دی او زړه مې غواړي چې ستاسو دپاره او د مینوالو دپاره ترېنه څو تپوسونه م وکړم، ښایسته ښایسته شعرونه هم ترېنه ریکارډ کړم. نو راځو د بیقرار طرف ته دعا سلام ورسره کوو. پروګرام کې د څارکلۍ وې مخانه په خیر هلې ستړی مه شي. الله دې خوشحاله کړو استاد جي. دا خبره خو په کار ده چې ما کړې وې چې زه به څه یم، ځکه تاسو خو د خبرو زموږ د خبرو زموږ د رویې زموږ د طریقې له دغه شي استادان یې، او ما خو چې څومره زده کړه کړې نو دغه شیانه خو ما تاسو نه زده کړي، نو د خبرو چل خو ماله نه راځي چې زه څه ووایم. نو بس تاسو وایئ چې زه پوښتنې کوئ، څه ځوابونه غواړئ، نو بس وایئ راته استاد جي. الله دې ډېر قدرمن که خانه دا ستا خپل محنت دی او دې کې ستا خپله منډه شامله ده. الله دې نور هم کامیاب کا، امین، پرمختګ وکړي. امین. تپوسونه خو به ډېر درنه نه کوم، خو صرف دا چې ستا مینهوالو ته ستا دا معلومات وشي چې ته ځایي د کوم ځای او شعر د کوم وخت نه لیکي. استاد جي زه خو ذاتي د پېښور یو او په پېښور کې بیا په کوارټ روډ بډبیره کلي کې یو جی، او بس شعر خو غالبا چې د ډېر وخت نه م لیکلو، خو چې کله بیا ستاسو غونته استادانو لاره هم خپله کړې ده او دغه د ادب لاره یې ته راغلي یو. تقریبا دغه 2019 و دغه وخت نه د شعر په اقسامو چې موږ پوه شوي یو، د شعر په رموزو، د شعر په طریقه، د شعر په قرینه دا موږ پوه شوي یو، راغلي لیکل هم کړي. نو دا دغه 2019 ډېره ښه ده. الله دې کامیاب که او شعرونه به هم د نه اورو، منځ تر منځه به خبرې هم کوو. د دې مرکې یو داسې انداز به ساتو چې د نورو نه مختلف وي او منځ تر منځه به خبرې هم کوو او شعرونه به هم وایو. نو اول به راته داسې ښه زړه پورې شعرونه ووې یو څو، او بیا به د نور تپوسونه کوم منځ تر منځه. استاد جي د غزل نه مخکې یو 2 شعر دي چې انتخاب کې د یارانو غلطېږم، د لستوڼي په مارانو غلطېږم، ډېر ښکلی دی. د اغیارو سره مرسته کړي پوهېږم، د وطن په رهبرانو غلطېږم. ډېر ښکلی دی، ډېر ښکلی. خپله که ملمي راله په شونډو باندې لاس کېږدي، دا ما چېرته نه دی ویلی استاد جي، په سوشل میډیا دا ما نه دی ویلی چې خپله که ملمي راله په شونډو باندې لاس کېږدي، کله چې په خلکو کې ښاغلی شم غلی شم، فکر مې چې ستا د تورېدو په طرف ودرومي، زه د خپل ارمان په مری غلی شم غلی شم. ډېر ښکلی دی، ډېر ښکلی. مننه او څوک چې رانه هم داستان د ستړي ژوندونو پوښتي، ماله ژړا راشي غري ونیولی شم غلی شم. ډېر ښکلی دی. دغه 2-3 شعر راته پکې چې څنګه و هغه شان پاتې نه دی، هغه جانان مې جانان پاتې نه دی، د بې ننګۍ ګیله یې وکړم چاته، هېڅوک مې دلته درمان پاتې نه دی، ستا بې روحۍ مې خپو نه ځمکه راښکه، بره په سر مې اسمان پاتې نه دی، او زما صفا قاتل ډېر هوښیار وي، لاس دې زما په ګریوان پاتې نه دی. ډېر ښکلی دی، ډېر ښکلی. زما صفا قاتل ډېر هوښیار وي، لاس دې زما په ګریوان پاتې نه دی، او د زړه له بر مشوم ګزاره مې را د ویر ژړا راکې توان پاتې نه دی. ډېر ښکلی دی، ډېر اعلی دی. نو ته خو یو طالب علم یې، موږ ته دا علم دی، خو مینوالو ته دا ښایو چې ته څه کې نن سبا دې څه مصروفیات دي، څه کړه وړه دي، تعلیم د کوم ځای پورې ورسولو، کوم ځای کې په کوم پړاو باندې د روزګار روان دی، په کوم دي نورې هلې ځلې روانې دي، په دې باندې مینوالو ته لږ خبرداری ورکړه که نه. ښه استاد زما یو شعر دی که نه چې ژوند مې څه خدا یو څو مصروفیات دي، خطاطي د نقاشي د استا یاد دی. ډېر زما اصل کې تاسو ته خو پته ده، خو دغه مینوالو ته هم زه یم چې څرګند شي ډېرو ته پته هم ده، زه استاد د پینټینګ کار کوم، خپله زه کومه خطاطي یا مصوري په لاس تصویران جوړو شي یا لیکل کول شي که نه، دغه منډې ترړې دغه زما روزګار دی، په دغه زه پیسه ګټم. او بل زما د تعلیم په حوالې سره زما بي اې شروع دی، پښتو کې زه بي اېس کوم، زموږ د پېښور یونیورسټۍ نه بي اې شروع دی، دغه زما 5م سمسټر دی روان دی، او د دې نه علاوه ورسره ټیچینګ کلاسونه هم عملم، 2-3 سکول دي را سره، هغې کې دا
کلیګرافي کلاسونه الو که نه د سکولونو ته مونږ هلکانو ته لیکل میکل ښایو نو بس دغه مصروفیات دي استاد د هغې نه علاوه چې ما سره ټایم برابرېږي نو کوشش مې کړی دی در خپله هڅه او در خپله وسه پورې چې زه وګرځم او استاد غونته استادان د دې نه شعرونه ریکارډ کړم او د معیار خلک په خلکو وپېژنم او د معیار شعر مخې ته راوړم. ډېر ښکلی دی، ډېره ښه دی. په دې لږ وخت کې په دې لنډ تنګ وخت کې ستا دومره ډېرې هلې ځلې دا ستا د کامیابۍ علامتونه دي. انشاءالله الله به دې کامیابه او سرفرازه سړی جوړوي او داسې ده چې د تعلیم سره سره د روزګار مطلب د خپل آمدن د خپلو ضروریاتو خیال ساتل ورسره ټیچینګ کول مطلب سبق ښودنه شوه ماشومانو ته مطلب د ستا پینټینګ شو خطاطي شوه او بیا خپل تعلیم ورسره جاري ساتل او د دې نه زیات په ادبي دنیا کې مطلب دا دی چې دا هلې ځلې چې شاعران ادیبان راغلي او د هغوی هغه خیالات احساسات دنیا ته ور وړاندې کې دې دپاره ته ډېرې هلې ځلې کې نو دا په یو وخت کې دا ډېر څومره ډېر شی نه نو الله دې نور هم تواندله درکړي خو د زور خبره نه ده. یاره استاد جي به د زور خبره ده خو داسې ده چې سینه م ورته لویه کړې ده او پښتو سره چې چا مینه ساتلی کامیاب شوي نو مونږ وایو چې یاره مورنۍ ژبه هم د کله خو به کامیاب شو انشاءالله کامیاب یو او بل ستاسو اکثر زه تاسو سره میلو شویم نو تاسو ډاډګیرنه راکړې ده یا ګڼ ملګري مشران ملګري هغې ډاډګیرنه راکړې نو بس په دغه حوصله نه ماتو روان یو مخکې ځو. الله دې نور هم کامیاب کا. شعرونه به د ناورمه ځکه چې ملګرو سره هم دا دغه ایښی دی چې منځ تر منځه به خبرې هم کوو شعرونه به مو ورو نو شعرونه م یو څو کلامونه ډاله کوم ملګرو ته ورسره استاد زه به ورته هغه شعرونه یم چې ما په سوشل میډیا ډېر نه دي ویلي نوي شعرونه ووایه. غزل دی چې لکه ژوند لکه ښکلا لکه سندره لکه ژوند لکه ښکلا لکه سندره داسې خوږ را باندې لګي د زړه سره ډېر ښکلی دی. کیفیت مې شي خراب حالات مې نور شي چې رایاد شي یوه نیمه خبره ډېر ښکلی دی. یا زما زړه ته به هر وخت جانان غواړي یک مکلوه ناپوهی بې سره ډېر ښکلی دی ډېر ښکلی دا یو زه یم چې وطن باندې کتلیږم ته راپانه سې واګداره له بستره دا څه وی بیا دا یو زه یم چې وطن باندې کتلیږم ته راپانه سې واګداره له بستره او ستا له دنګې غړی زلفې داسې تودي لکه تو چې وي پر وتې له نښتره. دا شعر بیا ووایه. ستا له دنګې غړی زلفې داسې تودي لکه تو چې وي پر وتې له نښتره او ستا مرده ستا په مړو سترګو ژوندی دی ناخبره یې